سلامونه دوستانو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ وئ. ګران ملګرو، زیاتره کسانو پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو همسټر له بایبیټ سره کنیکټ کړو. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه درښیم. که چا نه وي سره کنیکټ کړی، په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ دغه ویډیو سره دقیقه وګورئ. ګورئ چې کله دلته تاسو راشئ په دغه ایر ډراپ بټن باندې تاسو کلیک واخلئ، بیا تاسو دلته داسې د پانګونې اپشن راځي. دلته تاسو سره بایبیټ اکسچینج راځي. اوکې ایکس مه کنیکټ کوئ ځکه هغه خو هسې افغانستان کې کار نه کوي، خو په دغه طریقه تاسو بایبیټ او کویکس هر اکسچینج وي هغه کولی شئ. نو دلته به راشئ په بایبیټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. ما خو له اوله باینانس سره کنیکټ کړی ده ځکه ماته باینانس دغه بایبیټ اپشن خړ ښکاري. نو کله چې تاسو په بایبیټ باندې کلیک ورته واخیستم، تاسو ته به داسې صفحه راخلاص شي. هغه نه وروسته به تاسو راشئ په خپل موبایل کې بایبیټ اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله هم تاسو په خپل موبایل کې بایبیټ اکسچینج راخلاص کړ، د په خپل فنګر سره به تایید کړئ ورته. بیا به راشئ دوستانو، په اول سر کې تاسو نه یو آی ډي غواړي. دلته به باینانس دغه بایبیټ پروفایل ته البته راشي. دغه پروفایل باندې چې تاسو کلیک واخلئ، دغه ستاسو یو آی ډي دلته چې کوم ښکاري. نو د یو آی ډي په خوا کې تاسو کوچنی دغه کافي اپشن راځي، په دغه کلیک واخلئ. کله مې دلته کلیک واخیست، اوس دغه ځای کې تاسو ورسره د اوله خانه کې دغه پیسټ کړئ. لومړی کار به دا وکړئ. دوهم واری به تاسو راشئ، دلته به دغه لاندې اسیټ بټن چې کوم راځي، اسیټ بټن به دغه به کلیک واخلئ. دلته بیا تاسو راشئ په دغه ډیپازیټ بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. بیا په د اخر بټن باندې چې کوم ښکاري کریپټو ډیپازیټ په دغه کلیک واخلئ. په دغه پورته سرچ آیکن چې کوم ښکاري دغه سرچ، دلته به تاسو چې ورته ولیکئ همسټر ایچ ام ټي، تاسو به دغسې همسټر ولیکئ. کله چې همسټر ولیکئ لکه ما چې لیکلی ده، یا همسټر کامبیټ پوره نوم ولیکئ. اخر کې تاسو دلته راځي، دا به تاسو دغه ځای نه کلیک ورباندې وکړئ او په دې ټون بټن باندې کلیک وکړئ، اخر بټن چې تاسو ته ښکاري. نو دلته به تاسو داسې کار وکړئ، اول به دغه ادرس کاپي کړئ. ښه، دا ادرس به کاپي کړئ. چې کله همدغه ځای نه داسې کاپي واخیسته، لاړ پسې همدغه ځای کې به تاسو ورسره پیسټ کړئ د دوهمه خانه کې. ښه، ما خو صرف دلته سکرین شاټ اخیستی ځکه چې ما خو باینانس سره کنیکټ کړی. تاسو ته صرف طریقه ښیم. کله چې دا پیسټ کړئ هلته دوهمه بیا راشئ، تاسو به دغه میمو چې کوم ښکاري په درېیمه خانه کې به دغه ټاګ میمو چې کوم ښکاري دا کافي کړئ دغه ځای نه، او هلته به دا هم ورسره پیسټ کړئ. کله چې دغه ټول ډن شول، بیا به راشئ په سی کنفرم باندې ورته کلیک وکړئ. تاسو اکاونټ به بایبیټ به بالکل ورسره کنیکټ شي د همسټر سره. نو دغه طریقه ده، په دغه طریقه تاسو کولی شئ. که بیا هم چا سره کومه پوښتنه او ستونزه او مشکل و، په ډسکرپشن کې زما د ټلیګرام چینل او ګروپ لینک شته، هلته موږ سره اړیکه ونیسئ. مننه.